سرسایه په کوم خلکو باندې لازمه ده او په کوم خلکو باندې نه ده لازمه. یو دا خبره. دویمه خبره، کله یو سړی خپل زوی یا خپل لور واده شوي دي او انتهایی غریبانان دي، آیا دا سړی د خپل زوی یا خپل لور ته سرسایه ورکول شي او که نشي ورکولی؟ دوه خبرې. درېیمه خبره، د سیدانو ته سرسایه نشي ورکولی. د دې څه وجه ده زما عزتمندو چې دوی ته سرسایه او زکات نشي ورکولی؟ د دې وجه څه ده؟ څلورمه خبره، سیدان چې دی که نه خپلو کې یو بل ته سرسایه ورکولی شي او که نشي ورکولی. دا څلور واړه خبرې زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم، په دې باندې ضرور ځان پوه کړئ. ټیک شوه جي؟ اولې خبرې ته راځو چې سرسایه په چا باندې لازم ده او په چا باندې نه ده لازمه. نو زما عزتمندو، په هغه چا باندې سرسایه لازم ده که نه چې هغوی سره د زکات نصاب برابر دی. اوس د زکات نصاب څه شیز دی؟ هغه څلور شیزونه دي ښه، سونه ده، چاندي دي او سامان تجارت دی او نقد پیسې دي. سونه 9.5 تولې سونه چې ورسره وي که نه، 9.5 تولې سونه سره زر او بل ورسره بالکل څه نشته دی، صرف اور صرف 9.5 تولې سونه ده په دې ورځو کې د سره موجود ده. بس په ده باندې سرسایه هم لازم ده او که یو کال په دې تیر شوي بیا پې زکات هم لازم ده. صحیح شوه؟ دغه شانتې که سونه ورسره نشته دی، د سره سپین زر موجود دی، چاندي ورسره موجود ده چې هغه 2.5 تولې وي ښه، 2.5 تولې. ټیک شو؟ بل ورسره هېڅ هم نشته دی، 1 روپۍ هم نشته دی، نه ورسره سونه شته دی او نه سامان تجارت شته، صرف اور صرف سپین زر ورسره 2.5 تولې دی. بس په ده باندې سرسایه لازم ده او که په دې یو کال تیر شوي بیا پې زکات هم لازم ده. صحیح شوه؟ یا د دې 2.5 تولې د دې چې څه قیمت دی، څه پیسې دي، دغه کې برابر پیسې د سره نقد پیسې موجود دي یا د دومره پیسو د سره د تجارت سامان موجود دی او تجارت دی کوي او دغه کا چې کوم سامان دی که نه، د دې پیسې چې د دغه کا 2.5 تولې چاندی ته رسي، سپین زرو ته رسي، نو په ده باندې بیا سرسایه لازم ده او که کال پې تیر شوي بیا پې زکات هم لازم دی. اوس د دې 2.5 تولې چاندی د دې پیسې څونه دي؟ نو د دې ما نن د خپل ملګري نه تپوس وکړو، هغوی زرګران دي، سرو زرو کاروبار کوي، نو هغوی ته د دې ریټ ښه پته وي. نو هغوی نه ما تپوس وکړو چې نن سبا د دې څه قیمت دی؟ نو هغوی راته وویل چې 1,04,315. خو بس احتیاطاً 1,04,000. مطلب دومره پیسې چې چا سره موجود وي که نه، 1,04,000 روپۍ چې دومره نن چا سره موجود دي یا د اختر په ورځ باندې چا سره دومره پیسې راغلې 1,04,000. بس په ده باندې بیا سرسایه لازم ده. ښه اوس که چېرې پیسې ورسره دونه نقد موجود دي خو صحیح ده، خو اوس چا سره پیسې خو نشته دی، خو لیکن د سره لږ شانتې سره زر موجود دي. سره زر که ورسره 1 توله موجود ده که نه، 1 توله او د سره لږې شانتې پیسې راغلې، بالفرض 100 روپۍ ورسره راغلې، نو په ده باندې هم بیا سرسایه لازم ده. ځکه چې 1 توله سونه شي که نه او دې سره لږې شانتې پیسې راشي، نو دا به اټومیټک چې دا دواړه رایوځای کړي، دا به د پیسو حساب بیا شمار کېږي. نو چې اوس چا سره 1 توله سونه ده ورسره 100 روپۍ شوې بالفرض، نو د 1 تولې سونې هغه قیمت چې دی که نه، دا 1,04,000 نه اوچت دی، تقریبا 2.5 لکه ته که سونه ته رسېدلی دی. نو زما عزتمندو، که چا سره لږ شانتې سره زر دی او پیسې مو سره لږې ډېرې دي، په ده باندې بیا سرسایه لازم ده. صحیح شوه؟ دغه شانتې کوم سامان چې د ضرورت نه سیوا دی که نه، د دې پیسې به هم شمار کېږي، دا به جمع کېږي. بالفرض ضرورت نه زیاتي سامان کې څه راځي، د انسان دا جوړې چې دي، جامې چې دي که نه، بعضې خلک ورته کاجي وایي، نو دا چې دي که نه 3 جوړې د ضرورت دي. دې نه علاوه چې کومې جامې دي که نه، 100 جوړې چې ستاسو دي، دغه که به راوالئ او د دې به تاسو قیمت معلوم کړئ، دا به تاسو بیا جمع کوئ. دغه شانتې دام دې نه علاوه چې په کور کې ټي وي پرته وي، ریډیو پروت وي وغیره وغیره، دا چې د ضرورت نه سیوا دی. ټیک شو که نه؟ نو دې ټولو چې څه پیسې دي دا به تاسو راجمع کوئ. که دا 1,04,000 ته رسي که نه، بس په تاسو باندې بیا سرسایه لازم ده، ورکوئ به خامخا. ټیک شو؟ او که دغه کې ته د دې پیسې نه رسي، بس بیا په تاسو باندې سرسایه نشته دی. صحیح شوه جي؟ امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې خبره باندې پوه شوي. اوس دا قبله ضروري خبره، دا ډېر زیات خلکو ته پوښتنه وکړل، وایي که یو سړی دی د خپله لور واده شوي ده او انتهایی غریبه ده، دغه شانتې د یو سړي زوی دی هغه انتهایی غریب دی او واده شوی دی او د خپل پلار نه بیل دی، آیا دې د خپل زوی یا لور ته سرسایه ورکولی شي او که نشي ورکولی؟ نو په دې باندې ضرور ځان پوه کړئ. ټیک شوه جي؟ نو زما عزتمندو، تاسو ته ما دې نه مخکې ویډیو کې ویلي چې سرسایه یا زکات سړی خپل بال بچ ته نشي ورکولی. ټیک شو؟ دغه شانتې پلار نیکه دی تم نشي ورکولی. ټیک شو؟ اوس که چېرې د یو سړي لور انتهایی غریبه ده، نو دې ته به څنګه سرسایه ورکوي؟ نو اول خو د دې دا خبره یاد وساتئ که نه چې صرف خپله سرسایه
او د ښځې سرسایه دغه شان د خپل نابالغه ماشومانو سرسایه دا سرسایه چې دا خپل زوی ته او خپل لور ته نشي ورکولی. ټیک شو که ډېر هم غریبانان دي دی به د خپله سرسایه د خپلې ښځې سرسایه د خپل نابالغه ماشومانو سرسایه خپل زوی که ډېر هم غریب دی نشي ورکولی، خپل لورې که ډېر هم غریبه ده ډایرکټ یې ته نشي ورکولی. ها د ده چې کوم نور بال بچ دي که نه هغې سرسایه هم عموما بس مور پلار ورکوي. نو که د نور بال بچ سرسایه خپل لور ته هم ورکولی شي خپل زوی ته هم ورکولی شي. صحیح شوه؟ دا خبره هم برابر شوه. دغه شانتې که د یو سړي خپله لور انتهایی غریبه ده نو خپله سرسایه د ښځې سرسایه د نابالغ ماشومانو سرسایه هغې ته دې نه ورکوي بلکې خپل زوم ته دې ډایرکټ ورکي. یعنې د لور چې کوم خاوند دی هغه ته دې ورکي که هغه غریب دی هغه ته ډایرکټ ورکولی شي. خپله سرسایه هم ورکولی شي، د خپلې ښځې سرسایه هم ورکولی شي او د خپل نابالغه ماشومانو سرسایه هم خپل زوم ته ورکولی شي. ټیک شو؟ دغه شان دی که د یو سړي خپل زوی انتهایی غریب دی نو دی د خپله سرسایه او د ښځې سرسایه خپل زوی ته نه ورکوي بلکې د خپل زوی چې کومه ښځه ده هغې ته دې ورکي. که هغه غریبه ده که نه سره زر ورسره نشته دی بس دی د خپله سرسایه او د ښځې سرسایه د نابالغه ماشومانو سرسایه د خپل ټول بال بچ سرسایه هم ډایرکټ په ډایرکټ د خپل زوی ښځې ته ورکولی شي. ټیک شوه جي؟ دې کې هېڅ قسمه خبره نشته دی. صحیح شوه؟ امید دی چې په دې خبرې باندې تاسو پوه شوي یئ. اوس بله خبره دا سیدان چې دي که نه سیدان دوی ته سرسایه ولې نشي ورکولی د دې څه وجه ده؟ نو زما عزتمندو دوی ته چې سرسایه او زکات نه ورکوي که نه څوک او دوی دپاره جایز نه ده نو دا د دوی یو عزت دی ځکه چې دا سیدان چې دی که نه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اولاد کې دي. ټیک شو که نه؟ دا معزز قوم دی د نبی علیه السلام اولاد د خاندان دی نو دې د وجې نه دوی دپاره سرسایه او زکات اخیستل نه دی جایز ځکه چې دا سرسایه او زکات چې دی که نه دا ګنده پیسې دي. مطلب یو انسان سره ډېرې پیسې دي که نه نو دی د دې نه دا خیرې وباسي ګندګي ترې نه وباسي او پاک مال هغه سره پاتې شي. نو دا زکات او سرسایه چې ده که نه دا ګنده مال دی دا خیرې دی د مال. نو لہذا سیدان خو چونکې معزز قوم دی نو هغې دپاره هغې د شان سره دا نه حایېږي چې دی دا خیرې ځان سره قبضه کړي د مال خیرې دی واخلي دا دی دپاره جایز نه دی. ټیک شوه؟ نو دا د دی د عزت د وجې نه دی دپاره ناجایز شوي دی چې دی به سرسایه نه قبلوي. ټیک شوه جي؟ ښه اوس بعضې خلک دا تپوس کوي چې سیدان خپلو کې یو بل ته سرسایه ورکولی شي او که نشي ورکولی نو خپلو کې یو بل ته سرسایه نشي ورکولی. که انتهایی غریب دی سید دی او انتهایی غریب دی بیا ورته سرسایه ورکولی شي. ښه عام خلک هم ورته ورکولی شي بیا سیدان خپلو کې یو بل ته بیا ورکولی شي. که انتهایی سخت غریب دی او انتهایی سخت ضرورتمند دی نو بیا ورته ورکولی شي. صحیح شوه جي؟ نو امید دی چې په دې یو څو خبرو باندې به تاسو پوه شوي که بیا هم پکې خیر دی څه تپوس څه سوالي کولی شئ کمنټ انشاءالله کوشش به وکړم چې جواب درته درکړم. ټیک شوه؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساتم. دعاګانې کوي دعاګانې به کوو. الله پامان.